بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مخکې د دې نه چې مونږ په کتاب باندې شروع کو، دلته داسې وړه مقدمه ذکر کوو مختصره، چې په هغې کې وضاحت کوو د درې علومو چې هغه تعلق ساتي د علم الصرف سره. درې علمونه په علم الصرف کې راځي او دا درې علمونه د علم الصرف سره تعلق ساتي. یو ته علم الاشتقاق وای، او دویم ته علم الصرف، او دریم ته علم الخط وای. او دا تاسو به نورو کتابونو کې موریدلی دا خبرې بار بار راځي. په دې کې به انشاءالله په دې کتاب کې علم الصرف او علم الاشتقاق، دا علم الخط چې کوم دی دا به ذکر کېږي. په علم الصیغه کې هم هغه راغلي دي، مونږ هغه شرح کړي دي. د علم الخط قواعد په هغې کې ذکر شوي دي. په نورو کتابونو کې هم قواعد شته دي د علم الخط. ټولو نه مخکې چې موږ ذکر کوو دلته، نو هغه علم الاشتقاق دی. د علم الاشتقاق مختصر تعریف، موضوع او غرض دا بیانو. هغې نه وروسته بیا په علم الصرف کې یا په علم التصریف کې لږ شانته بحث کوو، بیا به انشاءالله کتاب ته دننه کېږو. مقدمه ډېره نه اوږدو، دې لپاره چې زمونږ کتاب اوږد نشي، مختصرو ټکو کې موږ خپله خبره راټوله کړو. علم الاشتقاق، اشتقاق دا باب دی د افتعال، د باب افتعال مصدر دی دا، او د دې مجرد شق یشق شقا دی، معنی شلیدل. شق وی شلیدل ورته. د دې اسم فاعل راغلی دی شاقون، شاقون، او صفت مشبه د فعیل په وزن راغلی شقیقون. شقیقون په وزن د فعیل دی. شقیق هغه سکه ورور ته وایي. اوس دلته وګوره، یو ټکی دی په اسم فاعل او صفت مشبه کې به معنی جدا شوې ده. یو ټکی راغلی دی، خو که وزن یې جدا کړي نو معنی جدا کېږي. اسم فاعل کې یو معنی ده او په صفت مشبه کې بله معنی ده. دا ټکی ذهن کې کېدی چې کله یو ټکی راشي، مصدر یې یو وي خو به معنی جدا کېږي، او یا داسې چې معنی یو وي خو مصدر یې جدا کېږي، معنی بیل ته بدلیږي. چې مصدر جدا شي نو معنی بدل شي. لکه اوس دعاء، دعاء دا مصدر دی. دعاء مطلب دعا کول، د الله نه غوښتنه کول، سوال کول د الله نه. نو دا مصدر راغی دعاء، نو معنی د دعا غوښتلو سره. اوس د دې مصدر دعوتون هم راغلی، دعوتون. نو دعوتون چې شي دا معنی د دعوت سره، دعوت وی بللو ته. لکه اوس چاله ډوډۍ کې دعوت کې دسترخوان، نو دا هم دعوت دی. مؤذن ته هم داعي وی، ځکه چې هغه هم خلک رابلي که نه، حي علی الصلاة، حي علی الفلاح، هغه هم خلک رابلي، دعوت ورکوي خلکو له. عبادت دپاره دعوت کول هغې ته هم داعي وی. څوک چې د الله دین ته دعوت کوي هغې ته هم داعي وی. نو دلته معنی بدله شوه، ځکه مصدر بدل شو. د دې بل مصدر دعوه هم راغلی دی، دعوه په وزن د فعله. او دعوه چې کومه ده پښتو کې موږ ورته دعوه، لکه وایي دعوه دې څه ده، نو دعوه حق ثابتولو دپاره د قاضي په وړاندې په محکمه کې، د قاضي په دربار کې په خپله مقدمه دایرولو ته څه وایي، دعوه وایي، دعوه. نو دلته تا وکته چې یوه کلمه ده، خو چې مصدر یې جدا جدا شو نو هلته معنی بدله شوه. اوس دلته ټکی یو دی، انواع پکې ډېر رال، او د هر یو معنی مختلفه ده. نو دعا یدعو دا یو ټکی دی، معنی یوه ده، خو مصدر کې معناګانې به جدا شوي دي. نو اشتقاق د شق یشق دا د دې مجرد دی. شق یشق دا مجرد دی چې نقل دی که باب افتعال ته، نو اشتقاق ته جوړ شو. اشتقاق نو داسې به وي اشتق یشتق اشتقاق. نو اشتق یشتق اشتقاق، دا اشتقاق دی د مصدر راغلی دی، او دې کې خاصیت د ابتدا دی. اشتقاق کې خاصیت د ابتدا دی، او خاصیت د ابتدا دی ته وایي چې په مجردو کې یوه معنی ده، په مزیدو کې به معنی بله معنی ورکوي. نو دې ته څه وایي، دې ته اشتقاق وایي. مجردو کې یو معنی ورکړه، په مزیدو کې بله معنی، دې ته اشتقاق وایي. دې ته خاصیت د ابتدا وایي. نو دا اشتقاق او خاصیت د ابتدا شو. او اشتقاق دې ته وایي چې ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنى. دو لفظونه رال،
په دې دواړو لفظونو کې په لفظ او معنا کې مناسبت راشي. لکه ته داسې وایې که نه چې ضربون دا مصدر دی او ضربه دا د ماضي صیغه ده، یضربو د مضارع صیغه ده. د دې په معناګانو کې مناسبت شته، او معنا نه مراد څه دی؟ معنا تضمني ده. نو دلته تا وکتو چې لفظونه مختلف راغلي دي او مناسبت یې په لفظ او معنا کې راغلی دی. هغه مناسبت ته مختصر ټکو کې واورېدو. دې ځای کې به اوس په علم الاشتقاق کې موږ به یو د دې تعریف ذکر کوو، دویم د دې علم به موضوع ذکر کوو، او دریم غرض او غایه چې څه لپاره د علم ویل کېږي او څه ته وایي د علم د دې موضوع څه ده، د دې نه بحث مختصر ټکو کې کوو. نو تعریف د علم الاشتقاق هغه دا دی: هو علم بتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة. دا مشهور تعریف دی. دا یو علم دی په ګرځولو د اصل واحد سره. د اصل واحد په داسې امثلو ته چې په خپل منځ کې به مختلف وي، خو د څه دپاره به د امثله راغلي وي؟ لمعان مقصودة، د معانیو مقصودو دپاره چې هغه معنی زمونږ مقصود وي. تحویل الاصل الواحد، معنی د اصل واحد څوک دی؟ اوس دا پیژندل ضروری دی. هغه علم دی چې تحویل د اصل واحد کوي. نو تحویل پیژنو چې د اصل واحد کوم ځای ته تحویل کېږي، اصل واحد څوک دی؟ نو اصل واحد د بصرینو په نسبت باندې دا مصدر دی، او د کوفینو په نسبت باندې د ماضي اولنۍ لغړه صیغه ده. اولنۍ چې کومه صیغه راځي ضربه، نو دا د کوفینو په نسبت باندې مصدر دی. او دا مجرد لغړه صیغه ورته دی وجې نه وایو چې په دې کې ضمیر نشته، ضمیر پکې ښکاره نشته دی. نو اصل واحد په نسبت د بصرینو باندې دا مصدر دی، او په نسبت د کوفینو باندې د ماضي صیغه ده. دلته الاصل الواحد ویلی دی، او دا دې وجې نه ویلی دی، یعنی مصدر یې نه دی ویلی، او نه دا ویلی چې ماضي ولنۍ صیغه ده، چې د دې دواړو بصرینو او کوفینو دواړو خبرې پکې راشي، د دواړو مذاهب پکې راجمع شي. الى امثله مختلفه، مختلف مثالونو ته. امثله د جمع د مثال، او مثال یو شانوالی ته وایي، او مماثلت دلالت کوي په یو شانوالی باندې. مختلفتین، مماثلت اوس دلالت په یو شانوالی کوي، او مختلف دلالت په بدلوالی کوي. نو دا څنګه چلی چې ته وایې چې یاره داسې تحویل اصل واحد کوي هغه مثالونو ته چې هغه مختلف وي، نو مثالونه یو شان ته یو مختلف وي. نو دا څنګه کیدی شي چې یو شی د یو شان ته وي او مختلف دی می؟ نو دا اسانه خبره ده. لکه اوس مثلا د ټولو انسانانو لاسونه، خپې شته، سترګې، پوزې، خولې، غوږونه، خو د هر انسان هغه جدا جدا دي. د هر انسان لاسونه، خپې او سترګې او دا اندامونه دا یو بل په شانته نه دي، بلکې جدا جدا دي. نو داسې دلته هم دی. بل دلته دا خبره ده چې ضرب اوس دلته لکه مصدر دی، د دې نه ډېرې صیغې راوتې دي، ډېرې صیغې راوتې دي ضرب نه. یو ته ضربه راوتې دی، یضربو، ضاربون، مضروبون، مضربون، مضرابون، اضربو، ضربه، ډېرې صیغې دي ضربون نه راوتې دي. نو دا ټول ټکي د یو بل نه بدل دي، د هر یو معنی بدله ده، په شکل کې بدل دي، وزن د هر یو بدل دی، په معنی کې مماثلت دی او اختلاف هم پکې شته دی، ځکه چې وزن د هر یو بدل دی او په معنی کې مماثلت دی. نو د دې وجې نه دا څه دی چې کوم معنی مصدري دی، دی کې معنی مصدري چې کومه ده چې هغه وهل دی، ضربون دی، او ضربون معنی مصدري ده. نو ضربون معنی مصدري ده، په دې ټولو کې شته دی، په دې ټولو کې موجود ده. دا په یضربو کې هم ده، په مضروبون کې هم ده، په مضرابون کې، په هر یو کې دا معنی شته دی چې هغه د وهلو معنی ده. نو دا په ټولو کې شته دی. نو خو په معنی کې ټول یو شانته شو، په معنی کې ټول یو شانته شو، شکل یې صرف بدل شو. معنی مصدري چې کومه ده چې هغه حدث دی، یعنی حدثي معنی، مصدري معنی چې هغه وهل دي، نو دا ټولو کې یو شانته شو. نو دلته دا خبره ختمه شوه. لمعان مقصودة، بل ټکی په دې تعریف کې هغه لمعان مقصوده، هغه چې د معنی مقصودو دپاره وي. لکه مثلا اوس یو ځای کې اسم فاعل ته ضرورت دی، نو په هغه ځای کې ته به اسم مفعول نه راوړې. یو ځای کې ماضي ته ضرورت دی، نو ته به هلته
مضارع نه راوړي، یعنی یو بل په ځای به نه استعمالي، بلکې چې کوم ټکي ته ضرورت دی نو هغه ټکي به راوړي، نو دې ته ویلي معان مقصودة. موضوع د دې علم په مختصر شکل کې مفردات کلام العرب من حيث الأصالة والفرعية. مفردات د کلام عرب چیړي ده په دې حیثیت باندې چې د اصالت او فرعیت په حیثیت باندې چیړي. او اصالت فرعیت دې ته وایي چې بعضې ټکي اصل دي، او دا ته پته ده لکه مخکې کتابونو کې تا ویلي دي چې بعضې ټکي اصل دي، بعضې فرع دي. اصل مطلب دا دی چې بعضې ټکي مجرد دي او بعضې مزید دي، بعضې مجرد دي بعضې مزید دي، لکه سمعه شو، ضربه شو، بابونه چې کوم ذکر شوي دي دا اصل دي، او بعضې مزید دي لکه اوس باب افتعال ته یو کلمه واړې نو دا فرع شوه. اوس مثلا ضاربون شو، ضاربون کې راغلی دي، ذات پکې راغلی دی، الف پکې راغلی ده، را پکې راغلی ده، با پکې راغلی ده، دا پکې مختلف قسم راغلی دي، دا ټکي پکې مختلف راغلی دي.